د نایدو چوک دی دوستانو. دلته د غالیانو د موقعیت فرشونو د توسانو یو ستر بازار دی دوستانو. توسان خو نګر د چین څخه زیات راځي او هغه چې اوس راغلي دي هغه بیا د هند څخه راغلي دي. کومې غالۍ ډېر خوښوي دلته؟ نو ایراني چې دي اقتصادي غالۍ دي، ارزانه دي. د خو نو بیل بیل قیمتونه دي، په دې کې نو ازبکی هم شته او دا ترکی دي نه. قیمتش چند است؟ چند متر است؟ یک است جنسیت از 1200 شانه است، 1600 تراکم، 100% اکریلیک است. اندازه 3 در 4 که 12 متر مربع میشه. تقریبا به می حدود 25-26 هزار افغانی ما به فروش میرسه. السلام علیکم خوشو لیدونکو، هیله لرم جوړ روغ تازه تکړه ستاسو خپل حکمت الله بارک نن بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوی یم. د نایدو چوک دی دوستانو. دلته د غالیانو د موقعیت فرشونو د توسانو یو ستر بازار دی دوستانو. و دې بازار ته ځو چې د دې دکاندارانو سره مرکې وکړو چې دا د غالیو قیمتونه څو دي، د کومه ځای څخه راوړي، خرید و فروش، دا هر څه به تاسو په همدې خپرونه کې تاسو را سره ووینئ او واورئ دوستانو. راځئ د خیر سره چې ورسو تر هېوادوالو پورې خبرې ورسره وکړو. سلام جوړ بخیر. وعلیکم سلام، څنګه ښه بخیر؟ مننه، سلامت اوسئ. نوم دې دوستانو ته ووایه. نوم مې مطیع الله دی. ښه مطیع الله خانه، دغه بازار ته خپل او دوستانو ته تشریح کړئ چې دا کوم ځای دی؟ دا نایدو چوک دی. بلې و د غالۍ دکانونه دي. بلا خو نو دغه کار دی ورته خپله لیدونکو ته معلومېږي چې دا کوم ځای دی. د نایدو چوک چیرې دی او ډېر لیدونکي چې بیا د افغانستان څخه د باندې دي هغه هم په دې باندې ښه پوهېږي چې د نایدو چوک د لیدلو ارمان یې درلودی چې لرم چې هغه به مې لیدلي. ښه دغه غالۍ مطیع الله خانه د کومه ځای څخه راوړئ؟ غالۍ خو د ایران څخه تجاران د لې راوړي، بیا موږ د لېږ نه راوړي. ښه څو قسمه غالیانې شته؟ داسې د نرخو په حساب باندې که یا ډولونه جنسونه څو جنسونه تقریبا 4-5 رقمه په ایرانۍ کې شته. ښه د غونه قدر په ترکیې کې هم شته. ښه دغه چې شاته پرتې دي دا کومه غالۍ ده؟ مثلا خپل نومان لري یا خپل د کمپنۍ جوړ دی نه؟ دا کومې غالۍ ده او هغه تر څنګ یې دا بله؟ دا خو نو هلته بیا کارخانو کې بره بیا فرق لري. ښه هر تجار چې راوړي خپل ټاقه بروي. ښه ښه ځینې غالۍ د کاشان په نامه وي، ځینې غالۍ د ویژه په نامه وي. ښه کاشان ویژه دا خپله کمپنیانې و دلته بیا په ایران کې چې دی کومې کمپنۍ دي خپل ټاپې بروي. ښه دا غالۍ وایي. اوس خو نو ژمی دی، توسان څنګه دي؟ خرڅېږي که یا؟ توسان ښه دي بالا ګزاره کوي ګزاره کوي او ډېر بیا د ازمان ډېر توسان رانیسي. هغه نه بیا چې سیزن یې بیا رانیسي. ښه اوس خو دانه دانه واده کېږي. د ودو سیزن نه دی، اوس ژمی دی. اوس بیا هم یو دانه دانه شته نه؟ یو دانه دانه شته او سودا یې هم داسې لږ لږ شته ورسره. ښه ښه او توسان بیا په عموم کې د کومه ځای څخه راوړي؟ هغه خواته به ولاړ شو، هغه توسان به دوستانو وګورو چې دا توسان د کومه ځای؟ توسان دغه توسان چې دي دا هندي توسان دي. ښه هندي توسان دي. دا هندي توسان دي، یکلایه دي. و دا هغه پر سر دا یکلایه بیا څنګه یې؟ دا یو لای، ځینې توسان یې 2 لایه لري، ځینې توسان یو لای. وینې دا یو لایه توسان دا نه پیدا کېږي، دا چې د چین راسي ډېر ګران دي. ښه دا اوس په څو دی یوه دانه د خیره؟ دا تقریبا موږ د دې ورکوو په 1500 افغانۍ. ښه دا 2 لایه سوله یعنې؟ یا یو لای دی. ښه دا یو لای دی. وینې 2 لایه بیا دغه ته موږ وایو. ښه زه به دغه دانه درته خلاص کړم چې بره وګوره. په 2 لایه کې نو بیا څو رقمه پکې راځي. ښه دا توسان عموم کې د کومه ځای څخه راځي؟ توسان خو نګر د چین څخه زیات راځي او هغه چې اوس راغلي دي هغه بیا د هند څخه راغلي دي. دغه چې دي 2 لایه بیا دې ته وایي دا رقم. دا 2 لایه دي. او دا 2 دغه لري. هغه جنس خلک ډېر خوښوي. هغه یو لایه دي په پرېولو کې هم نه خرابېږي. ښه او قیمتونه د قیمت څو دي؟ دا خو 1500. په دې کې بیا دا په 12,500 افغانۍ. ښه دا د هغه ارزانه دی خو سړی نه ګرموي یعنې؟ په دې کې فرق شته. په دې کې یو رقم توسان دي، دلته موږ ته ګراکان راځي وایي په ویش کې داسې ارزانه دي، ډبل دي، هغه سړی نه ګرموي، پخ هم باسي. دا چینایي چې دي دا بیا سم دي، دا پخ هم نه باسي، په تودوالي هم تاوده دي. که نه دغه په دغه کې شته
په دغه ډیزاین کې اویش والا صدر دې ډبل دي موږ به 1500 افغانۍ ورکو ګرموالی نه لري. ښه مننه سلامت اوسې خدای دې غم مه راکوه تشکر چې خپل وخت یې موږ ته راکړئ دوستانو بیا هم راسره واوسېږئ زه در نورو هېوادوالو پورې دوستانو دا بل دکان دی چې دلته دی هم دغه غالیانې خرڅي مسلې توسان کوربچې بالښتان هر څه لري یعنی د کور د ضرورت هر اجناس چې دي هغه چې په ډیکوریشن کې پکاریږي هغه دوی لري ستړي مه سئ ورور مننه ښه په زوره خبرې راسره وکړه ډوډۍ دې غرمه وخوړه ډوډۍ مو خوړلې ده دا وایه دې څه نوم دې دوستانو ته وایه نوم یې سمیع الله دی ښه سمیع الله خانه دا راته ووایه چې څو کاله دې کېږي چې په نایدو پر چوک باندې دا کاروبار دی نایدو پر چوک داسې یو 10 میاشتې کېږي چې دوکان مو سره د پاله کړی ښه 10 میاشتې کېږي دا وایه دې سلامت اوسې ما خو دلته بالښتان ولیدل نو نه پوهېږم چې بالښتان هم بالښتان توسان کوربچې پوښونه مسلې جاینمازونه غالۍ موټسان پلاستیکي فرشونه د کور هغه اجناس چې مثلا ورته ضرورت په واده کې هغه ټول زموږ سره موجود یوه غالۍ مې در سترګو سول دوستانو چې هغه به هم تاسې راسره اوسېږي راځئ چې ورسو هغه غالۍ وګورو نو ډېر ښایسته غالۍ وه دغه غالۍ ده دا غالۍ تر اوسه دې خواته د دې غالۍ قیمت راته ووایه چې دوستان دې هم د دې غالۍ قیمت د 4 په 3 کې د ایراني 200 شانه غالۍ خپله د ایران داخلي غالۍ دي دا په 13000 افغانۍ دي ښه دا بیا د خونې په اندازه باندې راځي بلې 15 متره 4 متره 4 متره دغه سایزونه مختلف دي او دا پسې په څو ده هغه بیا په 8000 افغانۍ 15 متره دي ښه 8000 نور بیا په ادا خلا بیا په 3.5 او هغه ترکي غالۍ بیا څنګه حساب و ترکي بیا دغه رقمو کې راځي ښه دا بیا څنګه حساب دی خلک کومې غالۍ ډېر خوښوي دلته نو ایراني چې دي اقتصادي غالۍ دي ارزانه دي او ترکي غالۍ چې دي هغه قیمت دی ښه په دا خاطر ډېر لږ استعمالیږي ښه وایي چې پښه پرې کښېږدي په ننوځي که نو هغه چې په دا غالۍ باندې هم پښه چې کښېږدي په ننوځي خو نو غالۍ بیا تر غالۍ پورې توپیر لري ښه او دغه څه شي دي دا بیا د سرپرشي ورته وایي دا د غالۍ سربیره چاودي دا به وګورو که تکلیف نه هېڅ تکلیف نه دا به وګورو دوستانو ماشاءالله دا به په څو دي قیمتونه یې څو دي دا په 4.5 دي ښه دا سرپرشي ورته وایي سرپرشي ورته یعنی د غالۍ یا د فرش پر سر باندې هوارېږي ښه دا چې څوک ماشومان لري چې غواړي خیرن نسي دا بیا وروسته دا دغه کې دا استعمالېږي او دغه ډیزاین بیا وګورو دوستان دا بیا ترکي ماډل دی ښه ترکي چې ما ویل هغه بیا دغه دی ترکي چې ورته وایي هغه بیا دغه دی دې ته بیا ترکي وزن هم دومره نه لري دا به څو کیلو یې ستا په نظر دا 3 کیلو راځي وزن یې سپک دی او دا به په څو ده دا بیا په 1200 ده 1200 افغانۍ بلې زما دپاره په څو ده ستا دپاره په 1200 ده تخفیف یعنې نشته زما دپاره هم اوسه ښه دغه شی دی دوستان تاسې وګورئ دا د دوستانو د غالۍ پر سر باندې هوارېږي چې خیرن نسي ماشاءالله کیفیت هم ډېر اعلی درجه دی ترکی کیفیت دی ښه بله تاسې وینید دوستانو ماشاءالله دوستای عزیز اگر میخواستین به خانهتان بخرین بیاین همینجا خریداری کنین کجا؟ عدنان نوری عدنان نوری صاحب نوری صاحب میخواد که همین خرید چیزا را بر شما با خوب جنس خوبش برتون به قیمت مناسب بده نو ډیره مننه په دې کې خو نو دغه یو ډیزاین هر ډیزاین شته دا بیا سور رنګ دی ښه سور رنګ دی بلې او ډېر او زموږ هېوادوال کم جنسونه خوښوي دلته زموږ هېوادوال داسې اقتصادي شی چې د ایرانی شی ایرانی ارزانه دی د قیمت د خوا څخه ارزانه او کیفیت د خوا څخه ایرانی ډېر ارزانه دی او خلک یې خوښوي هغه خلک ډېر خوښوي بیا کیفیت څنګه دی کیفیت هم ښه کیفیت دی اوس ایرانی دی مثلا غالۍ دی 15 متر دی په 3.5 افغانۍ دی 15 متر غالۍ شو درې مثلا دغه چې رنګونه دی ګوره په 3.5 افغانۍ دی 15 متر غالۍ دی ډېره مننه سلامت اوسئ چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړئ بالښتان څنګه پوه شوي بالښتان چې بیا دی هغه په جوړ کړي هم لرو او نه جوړ کړي هم لرو نه جوړ کړي بیا ارزانه دي پوښ کړي بیا څه قیمت تمامېږي ښه پوښ کړي په څو تمامېږي او نه جوړ کړي په څو نه جوړ کړي په 200 افغانۍ تمامېږي او دا جوړ کړي بیا په 300 افغانۍ ښه یوه دانه بالښت یوه دانه بالښت او کوربچه څنګه حساب د کوربچې حساب بیا جلا ورسره راځي ښه هغه یوه دانه کوربچه په څو ده جوړ معنا یو سیټ یو بالښت یو کوربچه افغانۍ یو بیا هغه د کوربچو پوښونه دي ښه مننه سلامت اوسئ چې موږ ته دې وخت راکړئ ډېره مننه خپل ځای مو دې خپل دغه تشکر خدمت کې خپل ځای مو دې خود 1200 بیا روی پرشده مننه سلامت اوسئ خدای دې غم راکړي تشکر سلامت دوستانو را سره اوسئ
قدرمنو لیدونکو د غالۍ یو ستر مرکز ته راغلی یم چې دلته هم په ډېر اندازه غالیانې دي ماشاءالله ډېر ښایسته دکان دی ډیکوریشن هم ډېر ښه شوی دی سلام جور بخیر خوب هستین؟ سلامت باشین تشکر زنده باشین قربانتان اسمتان چی هست؟ اسم من رامین است رامین جان از کجا هستین؟ از هرات هستم خب از هرات زیبا بله ماشاءالله هرات بسیار زیبا است تعریف چه کنم بسیار کم است چون ما رفته بودیم بسیار یک جای زیبا و دیدنی است خب رامین جان چند سال میشه که اینجا کار میکنید؟ از ما شعبه قندهار ما که هست تقریبا 5 سال میشه که فعال کردیم ولی در خصوص از اوایل کارش ما بگم 25 سال میشه که ما همین تجربه کار قالین داریم خب قالینا را در وجه در ایران تولید میشه یا در دیگه جای؟ از ایران تولید میشه خب چند قسم قالین هست نامایش اگر برام متفاوت قالین ایرانی که هست به اساس شانه میآید 440 شانه است 500 شانه است 700 شانه است 1000 شانه 1200 شانه مختلف است خب باز شما می کمپانی قرارداد دارین که ایران؟ نه ما دستگاه خود ما داریم به کاشان است اینجا تولید میکنیم باز وارد افغانستان میکنیم به هرات قندهار کابل نمایندگی داریم و از این طریق به فروش میرسیم خب بسیار خوب امی قالینا ببینیم دغه تور بوګور دوستانو ډیر شایسته غالۍ د تاسو مینی امی جنس قیمتش چند است چند متر است این که است جنسیت از 1200 شانه است 1600 تراکم 100% اکریلیک است اندازه 3 در 4 که 12 متر مربع میشه تقریبا به می حدود 25 26 هزار افغانی ما به فروش میرسه خب تمامش را نیست بله خب دیگه باز این دیزاین ها دیگه هم هست این طرف خب دیگه دیزاین ها خودش داره کلش تران نو شاید دوستانو موش کتابچه لیدلې او مګر د غالۍ کتابچه مو په لومړي ځل ولیدله چې د غالۍ کتابچه هم شته یعنی کتابچه قالین هم دیدم کتابچه از ورق دیده بودم من از قالین دای دوستان تاسو وګورئ ماشاءالله کتابچه که هست سهولت برای مشتریان ما چه میکنن نیاز نیست که ما یک دانه قالین خلاص کنیم یک دانه خلاص کنیم امی جنس بسیار مقبول است بسیار زیبا است دوستای عزیز دا ډیر شایسته دی ډیر پزړه پوری تاسو وګورئ ډیر شایسته کار پر سوی دی علی باندې ډیر شایسته خو دوستانو چې دا ارڅونه اوړي د چا د خواهش نورم لوړیږي امی خواهش کسی بسیار بلند میشه که میبینه نو قالینا است و جنس 1200 شانه که هست دیگه باز کیفیتش هم بقدر مقبول است قیمت از چند است 26000 26000 با قیمت چند است یک چیز فرق نمیکنه 1200 شانه کلش یک قیمت است خب 26000 باز کوالیتی پایینتر است 700 شانه است خب 700 شانه دو قسم داریم این هم 700 شانه هست این هم 700 شانه است دیگه باز کوالیتی از امو دانه رو ببینیم بسیار مقبول است رنگش پیروژه‌ای رنگ دی دوستان هغه پیروژه‌ای رنگ دی تاسو راسي یو قسمه د کالو پر کم دی نو ډیر شایسته ماشاءالله ډیر سړی پکښ ورکس ډیر اعلی درجه بسیار رنگایش یا مفصل شانه است این 500 شانه خو این قیمتش چند است قیمت از اینا 8000 افغانی 12 8000 زدر لاندې نسم از دوستانو پکښ ورکسم 8000 افغانی است بله بله شدونه قیمت نه دی معنا ډیر شایسته غالۍ د دوستانو دیزاینو اما رنگای متفاوت مو درست کاستم با مطابق دیزاین را آوردین که معلوم خوش کنه بسیار عالی ډیر شایسته 8000 تمام قیمت از 8000 است بله سهولت دیگه هم داریم ما که اگه مشتری ما خواسته باشن با ما طبق اندازه خانه‌ای اینا باردار هم از اینا جور میکنیم مثلا به هر اندازه‌ای که خواسته باشن با ما اندازه به ظرف 15 20 روز باردار جور میکنیم او بسیار عالی و این چی است اینا ترکیه خب ترکی دغه دوستانو تاسو یا چند است ترکی چند است اینا قیمت از اینا 18000 افغانی میایه اونجا به کتابچه هست اگه اجازه شما باشه از اینجا برای شما نشون بدم اونجا با کتابچه اوجم دارین اینجا صحیح ما پیشتر پرسان کردم گفتم قالینای تنها از ایران از گفتین بله ما گفتم البته نیست است نه بیشتر از ایران از ترکیه به خاطر از اینکه مصارف زیادتر میایه گرانتر تموم میشه به خاطر بیشتر از ایران سعی میکنه ما جنس وارد کنیم اینجا بسیاری دوستا که میان کدام قالینا رو خوش میکنن ایرانی زیادتر خوش میکنن ایرانی رو بسیار خوش میکنن ایرانی هم جنسش نسبتا خوبه یکی هم قیمتش مناسب تمام خب یک قالین در چند روز جور میشه دستگاه دیگه دستگاه به 24 ساعت تقریبا 48 دانه قالین تولید خب دوی خپل دستگاه لري دوستان چې په 48 ساعت کې یو دانه غالۍ تولیدوي 48 ساعت نه به 24 ساعت 48 دانه قالین او په 48 ساعت کې 48 دانه غالیانی تولیدوي ماشین نه باز امیا کلش ترکیه است بله خو دا اگر ترکی غالۍ دوستانو ماشاءالله شرنګونی او دا رنگ ډیر شایسته بسیار عالی نو دوستانو دا هم ډیر شایسته رنگ دی و امو یک چیز اور است امو چی است هیچ ندیدم صحیح اینو میگین
بله اینا بیشتر برای اتاق خواب استفاده میشه، به پیش پا چپرکه دور میشه یا برای دکورشن استفاده میشه. خانه را چهار اطرافش کوچ که هست، یک دانه از اینا با ما یا قیمتش چند است؟ قیمت از اینا 3500 افغانی میشه. 3500 از این داشتیم خلاص کردیم، ولی ان شاء الله ترا دیگه از این برای هستم میای. اوه یا خوب نرم است والا. بله انا خوشبودار درانی سم د خیر سره چې د شپې پر بيدیږي پر غړې داس نو بسیار عالی تشکر که خودت همراه ما در برنامه بودی. اگه چه پیام داری به دوستا که شما رو میبینن مهربانی؟ پیام خاص ندارم، فقط پیام همینه که دست به دست هم دیگر بدیم، وطن بسازیم، شبای زمستان برای فقیرها کمک بکنیم، دست به دست هم دیگر بدیم تا بتونیم یک زندگی بهتر داشته باشیم. تشکر، بسیار زیاد تشکر. دوستان را سره اوسیږي د شاټونو وګوري، زه در نور یواد بالو کړم. قدرمن لیدونکو دلته کارپیټ یا هم موکیت ورته وایي چې دلته خرڅېږي په دې دکان کې. ستړي مه سې وروره. بخیر خیرت. مننه، سلامت اوسې. خپل نوم دې دوستانو ته ووایه. نوم مې حمید الله هلال دی، د کندهار ښار اوسېدونکی یم. بلې و او دغه خو تاسو خپله حدې وینئ چې او د کوم دکان مسؤل یې دا مخته ووایه چې بیا دوستان که راتلل؟ د کوثر ترکیش کارپیټ سنټر مسؤلیت په غاړه لرم. او بیا که پټان صاحب د خیر سره خوشبودار البته د خویندې دپاره کارپیټ رانیوي بیا به د کوثر شرکت ته راځي. او سلامت اوسې. کارپیټونه عموم کې د کومه ځای څخه راځي؟ کارپیټونه خو په عموما کې د زیاتره د ترکیې هېواد څخه راځي. ښه. او په اوس وخت کې ایراني کارپیټونو هم بازار ګرم کړی دی. او بس دغه دوه هېوادو څخه مطلب په زیات پیمانه سره پرشونه راواردېږي. فرش هم یا هم کارپیټ. دغه کارپیټ متر په څو دی بیا؟ د ترکی کارپیټو کې خو نو په 100 درجو کې ستا مثال د خبرې دی، د ګرام حساب دی، د کیلو حساب دی نه. مثال د خبرې 200 ګرام پکې شته، 900 پکې شته، 2500 ګرام پکې شته، دغسې هم جنان 2000 ګرام پکې شته. زینه په دونه کښته کېږي، نور هم پکې شته. هغه ښه درجه ښه درجه فرشه په 8500 افغانۍ دی. ښه متر او متر په 4 متر په 4 متر کې. ښه. بله او متر طول. بیا دغسې راکښته کېږي په 15000 افغانۍ هم پکې شته، ایله تر 1400 افغانۍ هم ورسره موجوده او ډېر د کوم ځای خلک دغه کارپیټ خوښوي، راځي دلته رانیسي، خریداري یې کوي؟ دوی خو نو دا د ښار خلک دي، په زیاتره په عینو مینه کې. بلې و چې اوس مثال د خبرې زموږ ښار زیاتره پر عینو مینه باندې دی نه. بلې و زیاتره خلک خواته خټې کوي، پلازې جوړوي، کمپلیکسونه جوړوي، همدارنګه دفترونه جوړوي. دوی دغه ډبل پرشو ته د دغه نازک پرشو د راغالیو ځکه زړه ښه کوي چې دوی یو خونې په هر رقم ځای کې دی برابرېږي. که مابینځ کې میل راسي مثال د خبرې که داسې یو کوچک راسي کاټي ټوټه هم رولېږي برابرېږي، مشکل نه لري. او ډېری ما د مسجدونو دپاره لیدلي چې هم د کارپیټ څخه استفاده کېږي. ښه کارپیټ په مسجدو کې خو نو بیا عموما موږ په اډر هم جوړوای سو، همدغسې موږ سره موجوده هم شته، د بېرښکاره هم کوم بیا وروسته دا په څو دی؟ دا اول د دې متر راته ووایاست. دی چې دی د 900 ګرامه دی، متر یې په 4800 افغانۍ دی. ښه. دغه څلور رنګه پکښې 15 رنګه دغه دی، 15 رنګه هغه خواته زړېږي. ښه 15 رنګه دغه دی. دا به مو ګورو دوستانو، عیناً لکه غالۍ غوندې ده. فرق یې نشته. تراکش به هم کوم شی د ګل بیا مو ګورو. ښه تراکش کې چې دوستان یې وویني، ما خو دا دې په ژوندۍ بڼه ولیدي چې دوستان یې دوستان دپاره به هم موږ دا دی دوستانو ماشاءالله. تراکشه کې اوس نور هم ښه داسې نه چې بره یا مشکل نشته. ښه دوستانو دا دی تاسې یې وینئ د دې متر تال څو؟ په 4800 افغانۍ. 4800 افغانۍ متر دی دوستانو، یا هم کیلوګي دی. دا کیلو باندې متر مربع یې تقریبا 2.9 کیلو دی. 100 ګرامه کم 3 کیلو. ډېر ښه. او هغه د مسجد دپاره چې کارېدل هغه جې خواته دي. تاسې راځئ دوستانو چې ورسو دا د مسجد ته هم ووینو چې دلته د کارپیټ پر شو یو ستر مرکز دی چې تاسې هم کولی سئ چې وخت نه وخت د دې ځای څخه خریداري وکړئ. دا د نایدو پر چوک باندې دا بازار جوړ شوی دی.
او دا بیا څنګه دي د مسجدو دپاره قیمت څو دی د جې د جې خو نو بیل بیل قیمتونه دي په جې کې نو ازبکي هم شته او دا ترکۍ دي نه دا یې اعلی درجه شی دی د جې متر تخفیف هم کوئ د مسجدو والا مسجد دپاره خو نو ولې ته دا اصلي دپاره جوړ د مسجد دپاره نو موږ دا نه ستاسو د کور نه زما کور د الله پاک کور دی نه بېشکه چې د الله کور دی قربان یسم دغه ته به ورسو دغه به مو ګورو دغه شاته ما وویل مال در 14,500 یا 14,000 پر زما سره موجوده ست ترکۍ فرش نه دا بیا خلک عموما د هغه ځای کې هواري چې مثال د خبرې غټ حال د په غټ حالو کې مثال د خبرې چې دی د استفادې بیخي ډېر وړتیا لري چې هر دا څونه وخت کولی شي چې دوام وکړي کیفیت یې دی چې مثال د خبرې عموما خو فرش هر څومره مشته کار نه دی تا دوام کوي دا په پرلو سره دی ډېر مقاومت لري اله شپږ اووه کاله دی بیا تاته مثال د خبرې رنګ مې ولدي زړه مې هلته پاته اوس تاسې راسئ دوستان چې دغه وګورو او تاسې خپله د خپل کور دپاره کم موقعیت غوره کړی دی موږ خو په خپله چې تاته ما وویل ما په دهلیزو کې عموما نه دهلیزو کې موږ خپله هغه شی ورکړی دی ښه هغه شی په دهلیزو کې بیا نو موږ ماشاءالله دي 15 وروڼه ادارې او بیرته خپل ځان ته خپل طبیعت دی نه په کار کې ورته وان راځي یا بیا دا ځان طبیعت دی زما خپل په خونه کې دغه شی هوار دی دا ایرانی دی 200 شانه دا ولا ښه شی دی دا نو هغه په ښه تار کې په بهترین کوالټي کې جوړ دی وایي یو خو په پوهېږي بل دي کار ده غالۍ دي نو ښه شی دی خپل کور ته ښه شی دی و دا نه تقریبا متره تر نور لوړ هم دی ښه او هغه په څو دی هغه به 3 متره برکې دی 1500 شانه دی ایرانی دی دیوارې دوستان تر وښیو که راکښته کېدای سي هغه به نو داسې لږ سره کش کو چې تاسو نه نور ونه لویږي دغه دی بس هغه پښ ما دي څه کول چې دا دوستانو ډېر ښایسته رنګ و ډېر کلاسیک جوړ دی زما واقعا خوښ سو چې د دې متر په څو دی د دې متر په 3300 افغانۍ 3300 افغانۍ 3300 افغانۍ ستاسو خویندې ته مکمله ښکلا ورکوي چې وخت نه وخت تاسو کولی شئ چې د دې ځای څخه راسئ رانیسئ نو ډېره مننه چې موږ ته دې وخت راکوئ تشکر او دغه دقیق ادرس هم ته دوستانو ته په وروستۍ کې ووایي چې ښه دی چې دغه ادرس وویني نو د نایده چوک څخه مخ پر قبلې باندې بله و په چپه لاس کې کوثر ترکیش کارپیټ سنټر ډېره مننه تشکر سلامت خیر دوستان درځئ چې نور هېوادوال ته ورسئ نو دا ژمی او دا پیتاوی دا لمر دا بیا هر وخت نه رسیږي او دی هم ناست ته داسې څنګه اچولي داسې ډوب و خدای خبر چې په کومو خیالو کې ډوب و ښه ستړي مه سې ښه په زوره خبرې وکړه مننه ژوندی اوسې سلامت اوسې نوم دې نوم مې سلطان دی ښه سلطان شاه څونه وخت کېږي د کار کوې 8 میاشتې 9 میاشتې مې کېږي ښه دا 8 میاشتې په پیتاوي کې در باندې تېرې شوې خامخا یې وارې پیتاوي بیا لمر یې بیا ژمی اوس خو نو ژمی دی د ژمي پیتاوي بیا جلا خوند کوي او عجبه دا ده چې دوستانو ښه پیاله چای ورته پرتې او ښه پلمېټ یې پخوانۍ کندانۍ کې اچولی او ورته پروت ښه سلطان شاه وروره دا دوکان دې خپل دی که شریک یې یا فکریا دی فکریا دی ښه خو نو خپل دې سو مطلب شیان دې خپل سول دا مایک لوړ ونیسئ چې دوستانو ته یې غږ ورسېږي جنس خپل دی ښه نو داسې به ګوړی وګرځو تبدیل هوا به وکړو ګوړی منظره وکړو نو دی مې د پیتاوي څخه راولاړ کړي سلطان شاه وروره چش دلته خرڅوې چش لرې دلته زموږ سره توسان دي بلې و ایراني موکیتان دي ایراني موکیتان کې بیا دوی برونه فرق کوي 4 بر دی 3 بر دی 3 نیم بر دی ښه د کورو ته وتړم چې بره ښه وساس سلطان شاه نو دغه چش دپاره دا ریپرشیانې دي او ریپرشیانې او د غالۍ پر سر یې وارې بلې و او دغه د چپرکټ دغه نالۍ د چپرکټ دغه مې په نور ځای کې شته نه د چپرکټ چې شورته وایي دې ته نالۍ نالۍ دا څونه سپکه ده دا بیا په څو ده دا بیا کاک دی په 1200 دی ښه و دا بیا څنګه دی کاک دی کاک ښه کاک دی یو رقم بیا د لاندې دي دا بیا پومونه دي در دا کاک پورې لږ نرم دي ښه دغه دي تېره واخه ده چې دوستان یې وویني نو خو بله کم نه کېږي مجبور یو دغسې په زوره بې پر خرڅوو
ښه دوستانو دغه بیا څه شي دی؟ دا بیا پوم دی اوغه سپین پوم دی دا خلک چې در کوربچو لاندې اوري د پرشو لاندې دا هغه پوم دی دا چې کت سي خرابېږي هم نه ماتېږي هم نه او یو رقم اوغه سپرینګان دی سپرنګي بیا څنګه دي؟ سپرنګي بیا دغه دی ښه نو دا در باندې رااخلم نو خو نه خرڅېږي نو خو بالا بیا خرڅوو پر خلکو دوستانو دغه دی دا تا چې نوي ده دا زما زره واخ ښه تور نسي ورختلی دی پر دا لار ور وخېږي ښه پر هغه بله دا پر دا لار ور وخېږي درته نوید جان بیا ښه د سټیټ میټ دی نه دغه دی دا یې راواخیستی د خیره سره او عینکې په دې کومه چې مې سترګې کمزوره سوي دي او یو څه دوړې دي په ښار کې دغه سترګې ساتل هم دغه غواړي دی ما ته پیشې کوي خوشبودار چیرې ولاړې چیرې ولاړې ولاکه دې ژمه نه یاره ودرېږ دی څه سو دی چیرې پټېږي یاره ته اوس څنګه ژوند ښه دی وده ګروپان راته لګوي پر دې نو بیا خوب ښه خوند کوي چې رښتیا سي او تا هم لږ چې په دا خاطر دې خواته راوړي چې پر بیده سم یې وګورئ خامخا چې ویې ګوره ښه به د خپله پیتاوې وکړي اوس په ما باندې هم پیتاوې کوي نو ماشاءالله دوستانو ښه خوند کوي او چې بیا چپرکټ هم یې نو بیا جلا خوند کوي نو بیا بل شی نو نه وایم په دې کې بیا یو رقم راځي بیا دغه ډبل موکیتان جي خلک چې ترکي بولي ښه هغه بیا دغه جي دا یې در څه پورې وویل موکیت د موکیتان خو نو دی یو رقم یې رانیږي ښه خو موږ څه بحث پر دغه باندې و پر دغه نالۍ باندې و یو وارې خو یې راڅه یوړو وخواته ښه نو خدای دې غم راکړو مننه سلامت اوسې اوس به دغه سره څخه موکیتونه شروع کړو چې راسره خفه نه سئ زه خو یې ګړۍ ستاسو سره بانډار کوم تا پیتاوې کړي دي موږ خو یخ ولي خیر تاسو ته به هم ګورئ پیتاوې درکړو پیتاوې برابر کړو دا موکیتونه متر په څو دی دا موکیتونه په 3.5 بر کې دي په 3.5 بر کې و دا موکیتونه په 3.5 بر کې د 300 غونو څخه ونیسئ 3.5 غونو پر د دې قیمتونه دي په دې کې بیا رنګارنګ جنسونه شته او یو رقم یې بیا 3 متراژ دا بیا عموم کې تاسو خپل نفر لري چې ولاړ شئ سره وې مشلي یا مثلا هغه زما دا خپل دا کارګر دی ښه دی مشلي تراس دی راوله چې د ده سره یو څه پوښتنې وکړو ښه د سره به زه یو څه خبرې وکړم سړی مه سه سلام سره بخیر خیرات دی خدای دې غم راکړو دې خواته راسه چې د دغه غالیو په اړوند ته ښه معلومات لرې ته دغه غالۍ هوارولی سې وا خو دا هوارولی سې کومو شیانو ته اړتیا ده چې دا مثلا یو څوک تا ته وایي راز ما په کور کې دا راوار کړه نو لاندې پوم در راوارېږي د دا پش او وروسته پش پرې راوارېږي دا پوم چې دی دا پر مځکه سرېښېږي او پش پرې دا پوم سرېښېږي پوم خو نو هغه سپین دغه دی دوستانو تاسې ویني د دغه ځای څه اوغه دی پوم اوغه دی دوستانو تاسې ویني چې دا بیا د په متر ور څه باندې ته پوهېږې وا دا تقریبا څونه مثلا پیسې ځینې اخلي هغه نو زموږ کار دی چې پوم او پش دواړه په متر مربع په 20 افغانۍ ورکوو بیا ورسموي مطلب واروي هم سرېښم ورکوو ګرده کار یې بس پر موږ دی ورسموي یې بالا ښه ډېره ډېره مننه ستاسو څخه تشکر سلامت تشکر ستاسو ته راسه ښه اوس به دغه دا راته چې دا د کومه ځای څخه راوړئ دا عموم کې دا خو مومن دی د ایران سره ځي ښه بیا د دې په بایپاس باندې خپلې منډیان دي بیا د هغو څخه موږ رانیسو ښه بیا مثلا دغه تاسو ته بیا مثلا دغه جنسونه چې دي دا خو داسې ته معلومېږي چې مثلا دغه جنس ښه کیفیت لري دا د رنګارنګ کمپنیانو دي 4-5 تجاران یې دي جنس ګرده د ایران دی خو بیا کیفیت فرق لري یو تجار یو رقم ښه کیفیت لرونکی متر په څو دی ښه کیفیت لرونکی چې دی په 3.5 دا خو تاسو ته معلومېږي چې دا ښه کیفیت لري د بوم په نامه دی او د اصفهان په نامه دی ډېره ډېره مننه سلامت چې موږ ته دې وخت راکوي که کوم پیغام لرې مننه دوستان دې وي الله دې غم راکړو بس خدای ټوله دې پیتاوې کوي دایمي سوله او دایمي خوشحالي را په نصیب کې او الله دې موږ ته دغه کشران ځوانان د کچو د بقا په شمول زما خپله پر حقه لاره او په هدایت چې د یو فامیل سرپرستي لري باید خپل کار او زیار په میړانه سره وکړي ډېره ډېره مننه سلامت تشکر او بل څه شي او بل هر ورور چې دی باید کوشش او زیار وکړي د خپل فامیل لپاره یو جوغاسي حلاله نفقه برابره یو جوغاسي ډېره مننه سلامت تشکر خیر دوستانو هیله لرم چې خسته سوي به نه یاست او د ښایسته پروګرام څخه مو خوند اخیستی که په خپلو کورونو کې ناست یاست همدا شیبه دغه اخري اناونس هم وینئ تاسې دوستانو تاسې باور وکړئ چې موږ واقعا ستاسې څخه ډېر شکرګزاره ډېره ډېره مننه در څخه کوو چې تاسې همیشه موږ په خپل ملاتړ سره حمایت کړي دوستانو همیشه هم پروګرامونه کتلي دي هیواد میډیا ستاسې په کورونو کې همیشه چالان وي دوستانو
او شایسته خوشبودار ځوان تاسې وینئ هر وخت چې دی هم زیار باسي ستاسې د تمثیل په برخه کې شایسته کلیپونه جوړوي نو موږ هم زیار باسو ستاسې ته بهترینه خپرونې جوړې کړو تاسې د روژې شایسته پروګرامونه انشاءالله د یاده مه باسئ شایسته پروګرامونه درته لرو دا ځکه یادوري کوم چې هیر مو نشي روژه کې دغه د هیواد میډیا دغه ترتیبات بیا چې انشاءالله څنګه سکیجول دي څنګه ترتیب دی هغه به انشاءالله موږ ستاسې په راتلونکي خپرونو کې ووایو نو ستاسې څخه ډېره مننه چې د هیواد میډیا دغه یو ښایسته پروګرام وکړی موږ راغلو د نایدو تر چوکه پورې چې دلته دغه د غالیانو ستر دکانونه دي مرکزونه دي دلته ولاړو د غالۍ موکیت فوم فرش پرده دا شیان ګرد دلې موجود و دوستانو چې موږ په تاسې باندې ولیدله پر بیا چې موږ ستاسې د کورونو میلمه کېږو ستاسې د تلویزیونونو پر سکرینونو باندې راځو ښه وخت د الله په امان د نایدو چوک دی دوستانو دلته د غالیانو د موکیت فرشونو د توسانو یو ستر بازار دی دوستانو توسان خو نګر د چین څخه زیات راځي او هغه چې اوس راغلي دي هغه بیا د هند څخه راغلي دي کومې غالۍ ډېر خوښوي دلته نو ایراني چې دي اقتصادي غالۍ دي ارزانه دي د دې خو نو بیل قیمتونه دي په دې کې نو ازبکی هم شته او دا ترکی دي نه قیمتش چند است چند متر است یک است جنسیت از 1200 شانه است 1600 تراکم 100% اکریلیک است اندازه 3 در 4 که 12 متر مربع میشه تقریبا به می حدود 25 26 هزار افغانی ما به فروش میرسه د افغانانو هیواد